دوستانو سلامونه. په دې ویډیو کې درته په فیسبوک پاڼه کې د اډمن اضافه کولو یا اډ کولو طریقه درته ښیم. هغه لپاره تاسې لومړی خپل فیسبوک پاڼه په فیسبوک کې لاګین کړئ. ما هلته لاګین کړې ده. کله چې فیسبوک پاڼې ته داخل شئ تاسې په دغه ځای به کلیک وکړئ او هغه نه وروسته به سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ لاندې به تاسې دلته پیج سیټ اپ په نامه آپشن پیدا کړئ. پیج سیټ اپ آپشن باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته پیج اکسس باندې چې تاسې کلیک وکړئ دلته تاسې وینئ پیپل ویت فیسبوک اکسس، یعنې دغه نفر ورته لاسرسی لري. هر څو اډمنه چې فعلا نشته بل، نو زه غواړم چې بل هغه هم اډ کړم. اډ نیو باندې به کلیک کوم. دلته مې چې کلیک وکړ هغه نه وروسته به په نیکسټ باندې، نو دلته هر نفر چې تاسې غواړئ چې اډمن یې کړئ د هغه نوم به ولیکئ. زه یې هم لیکمه. لیکلو نه وروسته به انتخاب به یې کړم. انتخاب چې مې کړ دلته ګورئ تاسې دلته وینئ allow this person to also have full control. نو تاسې به دغه آپشن چې دی دا به فعاله کړئ لکه څنګه چې ما فعاله کړه. هغه نه وروسته به ګیو اکسس باندې چې مې کلیک کړل دلته به تاسې نه ستاسې د فیسبوک آی ډي پاسورډ غواړي. نو زه هم پاسورډ ورکومه. تاسې هم پاسورډ بیا ولیکئ. پاسورډ چې مو ولیکه هغه نه وروسته به په کنفرم باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسې پاسورډ ورکړه هغه نه وروسته به دا سیسټم چې دی یا دا هغه اوس راوتی دی چک یور واتساپ میسیجز. نو کوم نمبر باندې چې تاسې فیسبوک آی ډي جوړه کړي هغه ته به د هغې واتساپ ته به کوډ ورځي. که تاسې په کوم نمبر باندې چې مو فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده که په هغه مو واتساپ هم جوړ کړی نو بیا خو ستاسې واتساپ ته به هم پیغام ورشي، او که نه بیا تاسې په ټرای انادر وی باندې کلیک وکړئ. ټرای انادر وی باندې چې کلیک وکړه هغه نه وروسته دلته لاندې سی مور آپشن باندې، نو که غواړئ چې ستاسې سیم ته هغه راشي کوډ، نو تاسې به ټکس میسیج انتخاب کړئ. چې انتخاب مو کړه هغه نه وروسته به بیا په کنټینیو باندې کلیک کړئ. نو زه به دلته کوډ ولیکم کوم چې زما واتساپ نمبر ته راغلی و. هغه نه وروسته به بیا تاسې که سیم ته راغلی و تاسې د میسیجو ځای نه کاپي کړئ. ما ته خو واتساپ ته شو ځکه ما واتساپ آپشن انتخاب کړی دی. نو کوډ هم چې کله ولیکه په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کنټینیو باندې کلیک کول نه وروسته به بیا تاسې کنفرم. نو دلته تاسې لیدلی شئ چې مخکې خو یو نفر و اوس دغه بل نفر هم هغه شی. نو کله چې تاسې هر نفر یا دوست مو وي که څوک وي تاسې چې اډ کوئ هغه ته به یو نوټیفیکیشن ورځي. د هغې فیسبوک اکاونټ ته یو نوټیفیکیشن به ورځي چې فلانکي نفر ته د اډمن په توګه خپلې صفحې ته اډ کړی یا اضافه کړی، نو ته آیا غواړې. نو هغه به هلته زه به تاسو ته بیا انځور هم وښیم چې په دا ډول انځور به وي. مثلا هغه ته به داسې نوټیفیکیشن ورځي. نو که هغه هغه نه کړي، کنفرم نه کړي یا اکسپټ نه کړي، قبول یې نه کړي، نو دا به د 21 ورځو په جریان کې دا به اکسپایر کېږي.